د استاد کمال الدین بهزاد د مینیاتوري هنري سبک په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د علمي، کلتوري او تعلیمي سازمان یعنی یونسکو د نه لمس کېدونکو کلتوري میراثونو په نړیوال لیست کې ثبت شو. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د بهزاد د مینیاتوري هنر د تخنیکی او فرهنګي پړاوونو له بشپړېدو وروسته د یونسکو د کلتوري میراث ساتنې د کمیټې له لوري تایید شو او د نړۍ د کلتوري شتمنیو برخه وګرځېده. د یاد ریاست د کلتور او هنر امیر وایي چې د هرات د مینیاتوري د ثبت وړاندیز نږدې یو کال وړاندې یونسکو ته استول شوی و او دا چاره د افغانستان لپاره یو ستر تاریخي ویاړ دی. مکتب مینیاتور بهزاد ثبت سازمان جهانی یونسکو شد و این موفقیت و دستاورد بسیار بزرگ فرهنگی و هنری تلقی میشه. په همدې حال د مینیاتوري هنر استادان وایي چې د هرات د مینیاتوري مکتب له شپږو پیړیو زیات تاریخ لري او د ختیځې نړۍ له مشهورو هنري سبکونو څخه شمیرل کیږي چې د استاد کمال الدین بهزاد له لوري خپل اوج ته رسیدلی دی. سبک کاری استاد کمال الدین بهزاد که به نام افغانستان خوشبختانه ثبت شد در یونسکو برای افغانستان، برای مردم افغانستان یک افتخار بزرگ تاریخی. مسیر مکتب هرات ادامه میدین با جدیت تمام که جز اهداف اصلی مینیاتور هراته. در کنار از او نگاه های نوی هم برای مینیاتور و تذهیب هرات داریم. یونسکو هم په خپل خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د دې هنر د ثبت موخه د خراسان د سیمې د اصیلو کلتوري څرګندونو ساتنه ده او ټینګار یې کړی چې دا هنري میراث باید راتلونکو نسلونو ته ولیږدول شي. د یادونې وړ ده چې د مینیاتوري هنر د افغانستان د 23م نه لمس کېدونکی کلتوري عنصر دی چې په یونسکو کې ثبتېږي. د هرات د مینیاتوري هنر د استاد کمال الدین بهزاد له وخت څخه تر نن ورځې ژوندی پاتې شوی او لا هم د افغانستان د هنري هویت یو روښانه سمبول بلل کیږي.